سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د غوړو د فابریکې په هکله باندې خبرې کوم چې څه رقم موږ کولی سو په افغانستان کې د غوړو فابریکه جوړ کړو او څه رقم کولی سو د غوړو د فابریکو د هدراسه هم موږ پیسې پیدا کړو. دغه فابریکې چې دي په همدې ډول باندې پاکستان هم لري، ایران بالکل همدا کاروبار دی چې د نورو هیوادو څخه اصلي مواد راوړي او دلته یې پروسس کوي. موږ هم همدغه د پروسس کارونه په افغانستان کې هم کولی سو. نن تاسو ته په لومړی د پروسس کارخونې په هکله باندې چې خبرې کوم هغه د غوړو فابریکه ده او چې موږ څه رقم دا کولی سو د دې څخه عاید او څه رقم موږ افغانان هم په دې کارخونو کې په کار ګمارلی سو. ځو درس او ټولې خبرې به تاسو ته په دې لیکچر کې وکړم. خوراکي غوړي وروسته تر غنمو ډیر مصرف لري په نړۍ کې چې هر څه چې موږ د نس لپاره جوړوو په هغه کې خامخا غوړي استعمالیږي. نو د غنمو او د تیلو وروسته نن سبا غوړي هم ډیر لوی تجارت لري په نړۍ کې. موږ هم کولی سو په دې تجارت کې خپله برخه ولرو. موږ اوس مهال چې کوم غوړي راوړو هغه د آسیایي هیوادو څخه لکه روسیه، اوکراین، کازاکستان، قرغیزستان د دې هیوادو څخه راوړو او همداسې موږ د هند او مالیزیا څخه هم غوړي راواردولې، د پاکستان څخه او د ایران څخه هم راوړو. که څه پاکستان او ایران چې دي دا اصلي تولیدونکي د غوړو نه دي، مګر موږ یې هغه پروسس کړي غوړي راوړو. نن په دغه باره کې تاسو سره خبرې کوم. که تاسو د ترانسپورت په مصرف کې یو لیکچر به زه بیا وروسته جوړ کوم. په ترانسپورت کې دغه خلاګانې په دغه خلاګانو ته هم تاسو پیسې ورکوئ چې تاسو په کارتن کې دا بوتلان ایښي دي، دغه خالي خلا چې ده د دې خالي خلا دپاره هم تاسو پیسې ورکوئ، مګر تاسو دا نه احساسوئ چې دا پیسې څه څخه ځي. بل تاسو دا کارتن هم رانیسئ او په دې کارتن په ترانسپورت باندې هم تاسو پیسې ورکوئ. بل تاسو دا پلاستیک رانیسئ او په دې پلاستیک باندې هم تاسو هم د پلاستیک باندې پیسې ورکوئ او هم یې پر ترانسپورت باندې پیسې ورکوئ. د مثال په ډول باندې که تاسو دغه پلاستیک په افغانستان کې جوړ کړئ، دغه پلاستیکي بوتل په زرګونه بوتلان جوړ کړئ، تاسو ته شاید 0.5 افغانۍ باندې یا یو افغانۍ باندې یو بوتل ولیږي. مګر که دا تاسو په سوداګریز ډول باندې اخلئ، اولا خو دغه بوتل تاسو ته په 2-3 افغانۍ در باندې تمامیږي او وروسته د دې ترانسپورت هم پر تاسو باندې کې یو بیه لري. دې ته موږ هیڅ هم فکر کړی نه دی. نو د همدې امله زموږ زیاتره شیان په همدې ډول باندې په ګران تمامیږي او ډېر مصرف اضافي مصرف موږ نورو هیوادو ته په پیسو ډول باندې یعنی موږ ډېر مصارف بې ځایه کوو. اوس په دې لیکچر کې زه تاسو ته وایم چې څه رقم کولی سو دا کار موږ په افغانستان کې شروع کړو. د دې لپاره چې موږ په افغانستان کې همدا فابریکې جوړ کړو، زموږ دپاره اوله کې لازمه ده چې موږ د غوړو منبع وپېژنو. د غوړو منبع چې دي هغه دغه لمریز ګلان چې دي لکه ګل افتاپرست چې ورته ویل کېږي، د دې غوړي چې دي په روسیې کې اوکراین اول مقام درلودل، خو اوس روسیه اول مقام لري ځکه چې پر اوکراین باندې جګړه روانه ده. د روسیې څخه موږ کولی سو، د قزاقستان څخه کولی سو موږ دا غوړي په ډېر ارزانه ډول باندې موږ په ټانکریز ډول باندې دا راوړو او افغانستان ته په افغانستان کې دا پروسس کو. په همدې ډول باندې بیا د ذرات او د جوارو غوړي چې دي دا به په نړۍ کې امریکا او کاناډا چې دی دا په لومړی مقام کې ده او موږ کولی سو چې د کاناډا څخه هم همدا غوړي راوړو. مخکې دغه غوړي د کاناډا څخه کوم هیوادو راوړل؟ پاکستان راوړله، ایران راوړله او دلته په دې هیوادو کې پروسس کوله، بیا یې ټولو آسیایي هیوادو ته یې توزیع کوله. مګر اوس د ایران سره د نړۍ تعلقات خراب دي. ایران باندې کاناډایي تجاران ایران ته جنس نه ورکوي او په پاکستان کې هم اقتصادي بحران دی، ډېر کمپنیانې لاړلې او موږ کولی سو دا خلا اوس دا فرصت څخه د دغه فرصت څخه موږ ګټه پورته کړو. د مثال په ډول باندې که موږ د کاناډا څخه غوړي واخلو، د کاناډایي شرکتونه په همدې کانتینرو کې تاسو ته غوړي پرېږدي او دا کانتینرونه که داسې لیدلو سي دا کانتینرونه تاسو ته نه درکوي او تاسو کولی سئ دا کانتینر بیا برته هم هغه کمپنۍ ته ور وسپارئ. تاسو ته په همدې ډول په کانتینر کې دا رقم پلاستیکي بشکه ورته وایي، پلاستیکي بشکه، پلاستیکي ټانکر تاسو ته جوړوي او دا د داسې څخه ډکوي، د غوړو څخه ډکوي او کانتینران فرق کوي. که بعض کانتینران کې
تر 80 ټنه 70 ټنه هم ځایږي او بعض کنټینران کې 10 ټنه هم ځایږي. موږ که دغه 80 ټنه کنټینر راواخلو او د کاناډا څخه د غوړو ډکو او دا راوړو د کراچي بندر ته یا د اماراتو کوم بندرونو ته راوړو، نو زموږ باندې د مصرف راځي پر هر ټن باندې $10 تر $50، یعنی موږ پر هر ټن باندې $10 داسې ورکوو قیمت کرایه ورکوو د کښتۍ. اوس همدغه غوړي موږ په کاناډا کې که په بولک ډول باندې واخلو، یعنی په عمده ډول باندې واخلو، موږ ته پیدا کیږي په $210 باندې ټن پیدا کیږي که موږ هماغه غوړي په بولک یعنی په عمده ډول باندې واخلو. دا چې موږ واخیستل موږ یې کولی سو چې د افغانستان ته راوړو. افغانستان ته کې راوړو بیا دا موږ کولی سو د پروسس کو، او دا چې پروسس که موږ د آسیا ډېرې هیوادو ته دا لیږلی سو. د مثال په ډول باندې په دې کې لیتر په $0.22 پر موږ باندې لیږي، یعنی ډالر په 4 دی، دا به هي 22 افغانۍ په 20 افغانۍ باندې لیتر پر موږ باندې لیږي. مګر اوس موږ 1 لیتر په 100 افغانۍ باندې شاید ورکو. د مثال په ډول یو 15 لیتره د جوارو غوړي همدا اوس د کابل په مارکیټو کې په 500 افغانۍ دی، په 500 افغانۍ. یعنی خو موږ دا د عربو هیوادو څخه راوړو، موږ یې د ډېرو نورو هیوادو څخه راوړو چې پر موږ باندې ګران تمامېږي. که موږ دغه په عمده ډول باندې د کاناډا څخه راپورته کړو او راوړو افغانستان ته، او په افغانستان کې دا پروسس کو، هم به زموږ ځوانانو ته کار زمینه پیدا شوې وسي او هم به ډېره لویه پیسه موږ ترلاسه کړې وسي په دې برخه کې. دا یو کار دی چې دا د جوارو برخه وه. بیا که غواړو موږ د داسې دغه ګل افتاب پرستو د دې غوړي راوړو، بیا موږ کولی سو کازاکستان څخه یې راوړو. کازاکستان څخه په ډېر اسانه راوړل کېږي. کازاکستان پر ازبکستان باندې ریل لري، او ازبکستان چې دی د افغانستان سره د ریل سره وصل دی، مستقیمي په ریل کې د مزار شریف ته راوړي. مزار شریف ته راوړه، تاسو د مزار شریف څخه اخیستلی سئ، او د مزار شریف کې هم یو کمپنۍ جوړولی سئ، هرات کې هم جوړولی سئ، کابل کې هم جوړولی سئ، کندهار کې هم جوړولی سئ. او د دې فابریکې چې موږ جوړه کړه په دې کې ډېرې پیسې دي. وایم چې په 22 روپۍ باندې تاسو ته په 20 افغانۍ باندې 1 لیټر تاسو ته ولیږي، لا په کمتر هم ولیږي. او که تاسو دا پروسس کوئ په هر څومره ګاسۍ ورکړئ، خلک یې تاسو څخه اخلي. په علي بابا کې او ډېر ویب سایټونو په آنلاین ډول باندې که تاسو ولاړ شئ وګورئ، هلته په عمده په شکل باندې غوړي خرڅېږي او تاسو کولی شئ هماغه واخلئ. بیا که موږ وغواړو چې نباتي غوړي راوړو، نباتي غوړي هم په عین شکل باندې د مالیزیا او هندونیزیا څخه موږ په عمده ډول یې راوړلی سو. او بیا کوم کار چې ایرانیان یې کوي او کوم کار چې اوس پاکستانیان یې کوي، هم پاکستان هم ایران د ځان څخه غوړي نه لري. دوی د مالیزیا څخه، د کاناډا څخه، د امریکا څخه، د روسیې څخه دوی غوړي راوړي او همدلته پروسس کوي او په موږ باندې په څوک چندې باندې مصرفوي، خرڅوي. نو دا کار موږ کولی سو. دا په دې ډول باندې اوس وګوره، موږ دې خلا ته هم پیسې ورکوو، یا موږ دې کارتن ته هم پیسې ورکوو، موږ دې پلاستیک ته هم پیسې ورکوو. دا ډېر اضافه مصرفونه دي چې بیا چې موږ غوړي راوړه، دا بیا څو قسمه دي چې موږ پروسس کولی سو، چې هر ډول باندې که موږ غوښتل هغه بیا موږ بیا بازار ته وړاندې کولی سو، خرڅولی سو. دلته چې تاسو دپاره لازمه څه شی ده؟ لازمه دا ده چې دغه واړه بوتلان دي، دا کیلویي خرڅېږي، دا د چین څخه هم راوړلی سئ، د پاکستان څخه هم راوړلی سئ، او دا بیا دلته راوړئ. دلته د پوف ماشینان دي او دا بوتلان ځینې جوړېږي. دا بوتلان جوړېږي او د دې سترونه او دا شیان ټوله د چین څخه راوړلی سئ. او تاسو حتی کولی سئ، مخکې مې هم تاسو ته ویلې چې زموږ دپاره مهم همدا ده چې موږ د بستهبندي فابریکې باید جوړې کړو. که هغه د کوتیانې دي، که هغه پلاستیکي بوتلان دي، که هغه کارتنونه دي، دا ابتدایي کارخونې باید په افغانستان کې جوړ سي. دا د یو اقتصاد بنسټ جوړوي چې دا نه اوسي اقتصادي حرکت په یو مملکت کې نه راځي. نو دا زموږ دپاره لازمه همدغه ده چې یو فابریکه په همدې ډول باندې د غوړو جوړ کړو. او د په دې کې فایده ډېره ده، بالکل فایده ډېره ده. موږ کولی سو چې په همدې پلاستیکي بوتلانو کې هم وکړو، په بیا په هغه ټیمي ډول باندې په هغو کې هم وکړو، په هغه ژړو بشکو کې هم وکړو. ژړې بشکې چې دا څه هم خاطرې هم لري په افغانستان کې. نو دا د دې څخه موږ ګټه اخیستلی سو. اوس د دغه تجارت ټوله کیسه مې دلته تاسو ته کړې ده چې څه رقم موږ کولی سو د آسیایي مثلا د روسیې څخه غوړي راوړو، څه رقم د کاناډا څخه غوړي راوړو، څه رقم د
اندونیزیا او مالیزیا څخه موږ غوړي راوړو. دلته دغه کارخونې رانمایي مې ټوله تاسو ته کړې ده او دا په ټلګرام کې کلیوال پښتو ټلګرام کې تاسو ته پرېږدم او تاسو د دغه ویډیو لاندې کې کلیوال پښتو یوټیوب ته ولاړ شئ او د دې ویډیو لاندې هم دغه لینک وګورئ، کلیک کړئ په ټلګرام ته ولاړ شئ او دا معلومات ترلاسه کړئ. دغه فولډر ټوله تاسو ته پرېږدم، هلته یې ډاونلوډ کړئ او بیا په دې ځای کې تاسو ته د بوتلانو رانمایي کړې ده چې مثلا ستاسو دپاره کوم بوتلان پکار دي. بوتلان د څو قسمه بوتلان دي. اوس دغه بوتلان چې د پلاستیکي شیشه‌ایي بوتلان چې دي دا یو نوم لري، مثلا هغه ژړې بشکې بل نوم لري او همداسې ټیمونه چې دي دا بیا بل نوم لري. دا ټوله رانمایي چې ده په همدې دوه پی ډي اف فایلو کې شته او هغه مې هم تاسو ته اپلوډ کړي دي. اوس زه تاسو ته ووایم چې تاسو غوړي د کوم ځای پیدا کوئ. غوړي چې دي مثلا وګوره دلته په علي بابا ویب سایټ کې تاسو ولاړ شئ. علي بابا ویب سایټ کې دغه کس اوس د کاناډا دی، دا کس د کاناډا دی. ده ویلي دي چې زه یو ټن غوړي تاسو ته په $270 درکوم. یو $270 باندې درکوم که تر 10 ټنه اضافه تاسو واخلئ او 10 ټنه اضافه چې تاسو د کاناډا څخه واخلئ. په همدې ډول باندې نورې کمپنیانې هم شته چې د کاناډا څخه دوی خپل معلومات علي بابا کې نشر کړي دي او تاسو کولی شئ چې علي بابا ویب سایټ کې سرچ کړئ او د دغه ټوله معلومات تاسو د علي بابا ویب سایټ څخه ترلاسه کولی شئ او بیا وروسته تاسو کولی شئ د هغه فابریکې سره اړیکې ونیسئ او دغه دی چې بیا ارتباطات جوړیږي، فابریکې جوړیږي او دا د افغانستان دپاره یو نوې لاسته راوړنه ده. همدا اوس هم په مزار شریف کې یو فابریکه د پروسس جوړه سوې ده. موږ باید همدغه برخو ته ولاړ شو، د ابتدا دپاره د نورو هیوادو څخه غوړي راوړو، په بوتلانو کې خرڅې کړو، بیا وروسته موږ کولی چې د خپل زراعتي محصولات څخه هم دا غوړي جوړ کړو. خو ابتدا دا ده چې موږ یو پله د خپل قدم واخلو. دغه قدم اخیستل موږ دپاره ډېر مهم دی ځکه چې که خپل زراعتي برخو ته ولاړ شو مصرف پر موږ باندې ډېر راځي او موږ نشو کولی په بازار کې بیا رقابت وکړو. دا ډول موږ کولی شو په بازار کې رقابت وکړو. بیخي رقابت ضرورت نشته، خلک مشتریان به پخپله پیدا کېږي. نو دا د نن ورځې د غوړو فابریکې په هکله باندې چې تاسو ته معلومات درکړه. دغه ټوله معلومات په کلیوال پښتو ټلګرام او واتساپ چینل کې تاسو ته پرېږدم. تاسو د دې ویډیو لاندې کلیوال پښتو یوټیوب کې دا پیدا کولی شئ، لینک باندې کلیک کړئ او ولاړ شئ دا معلومات ټوله ځان ته ډاونلوډ کړئ. دا و د نن ورځې د تولیدي فابریکې معلومات. تر بیا مو